बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو کتونکو السلام علیکم ما سره دی میجر جنرال انعام الله خان صاحب د ستعارف محتاج نه دی خبره وکړو مونږه د بلوچستان د مسله صدا او بیا خاص کر دا موجوده چې کوم حالات دي او دا نوې ټرند سه په د انسرجنسي کې مونږ یې نو د خزو په حواله سره یا د چې کوم نان بلوچ بارکه چې کوم رویه د داشوله او بیا چې کوم د اسرائیل انډیا چې کوم د څنګه مخکم دا ویلو چې د اسرائیل یو پروفیسور چې کوم دی غي دا یو خبره کړې ده چې بي ال ا چې د دې شاته اسرائیل دی او غواړي چې پاکستان ډي سټیبلایز کړي جنرال صاحب سره به موږ په دې ټولو مسلو خبرې کوو جنرال صاحب السلام علیکم السلام علیکم حسن السلام علیکم ډیر مننه سر لګرات دا وای تاسو خو د ډیر وخت نه دا فالو کوي مو ډیفینټلی بلوچستان کې به تاسو سرویس هم کړی دا مسله صدا وسه پورې دا زمونږ نه هندل نشول جی بسم الله الرحمن الرحیم حسن ایکچولی زمونږ کو د کستا اجازه سره وخت یې روما چې لګ بیک گراوند شکل بیا په مخه ځو ورې چې بلوچستان از ناٹ ا مونولیت او دا موږ په کار دي چې موږ په دې شي باندې ځان کوی کو موږ هر شی په کانټیکست کې ګورو لکه څنګه جغرافي ته پہله راځو نو په جغرافیه کې کتا څو ګورې نو پښتون بیلټ دی نارت اف پټن هغه سلیمان خیل دی کاکړ دی دور دی بډیچ دی او دا تقریبا تر زموږه تر ټانک سمبالي او ټانک پورې هغه کې به درامل شي د ډېر بیلټ دی د ماجرو دراتو نه په افغان ماجرو دراتو نه پس او دا غي چې کوم انټیګریشن شوی د معاشره کې دا غي نه پس کوټا سټي از ا پښتون سټي نو دا خو لکه تاسو هغه سړي شو د پښتون بیلټ لاندې چې تاسو راشئ نو د لک پاس نو واخلې تر دغه پورې تر مستوګه پورې دا علاقه دا برهوی علاقه د 2017 چې کوم سنسس شوی دی هغه کې پښتانه دي 35.24% او برهوی چې کوم دی نیکسټ چې کوم خلک دی هغه د ډیویډیم دي دا بلوچستان نوم جوړ انهبیټنټس دي د علاقې دا غي چې کوم دغه دی 17.21% په پاپولیشن کې برهوی ار نوٹ ایگزیکټلی بلوچ مختلف دي لوګو دي دا د sons of the soil دی زړه خلک دي دا غیر پس چې تاسو لاندې راشئ سنټرل مکران پلین شو یا دغه طرف راشئ لسبیلې طرف ته راشئ یا ویسٹ طرف ته راشئ د ایران بارډر پر راشئ دا بلوچ علاقه ده او د بلوچستان چې کوم دغه د کمپوننت په پاپولیشن کې دا غي کوم دغه دغه 34.49% نو زما د خبرې مطلب نه دی چې تاسو په دې باندې پوهیږئ چې بلوچستان نه مونولیت کاغیر تاسو برهوی او پښتون کمپوننټ په باسه نو بلوچستان په خپل دغه کې په دغه کې they are in minority the صوبې چې کوم ټوټل پاپولیشن دی 12.34% دی چې دا د پاکستان د پاپولیشن 5.94% دی 6% خلک او په دې کې تقریبا اندازه 40% چې کوم بلوچ دي کنه پیور بلوچ سپیکینګ پیپل هغه پسند کې او په پنجاب کې پاتې کیږي دا we have to understand this that is the real لپاره ها تاسو چې administrative relation په administratively کې د پښتون علاقه چې کومه واده د treaty of مستون 1877 نه پس د سرنیمن لګون ته کې مخکې دا علاقه بلوچستان د ته ریزیډنسي دا انګريز امداري والا علاقه لاندې بیا د خان اف کلات چې کوم د امداري و خان اف کلات سره سراوانو جالوانو د لسبیلی جان بیلو او د مکران خان بیلو دا اوس په دې ډیویژن د اصل دی انسرجنسي چې کومه دا انسرجنسي اف یو کال انسرجنسي د کلام خو شا کې دا په جالوان کې دا او په سروان کې دا چې کوم د مکران پلان دی هغه د دینه پاک دی کوم پښتون بیلټ دی د دینه پاک دی so that is why I said we have to understand that Balochistan is not a monolith but they get the nuances and we have to understand the nuances no Balochistan the chekama laga the short is that oh definitely the violence show there oh we have to see it in context the context this is a very small area which is affected by the insurgency not the entire Balochistan yes people who actually reside in this small area central Balochistan plain Kalat Sarawan Jalawan they have the reach and they can go to every nook and cranny of Balochistan and create a problem like they did last time
په دا یو کانټیکست دی چې we have to understand دې کې جنرال صاحب sociologically, demographically او geographically. اوس راځو د میلیټنسي دغه چې تاسو څنګه وایي چې لینډسکیپ چې کم ایریاز دي هغې نه دغه د کم ایریاز کې انسرجنسي ده دا یو خبره کېږي نو دا ډیپرویشن دا خبره چې کېږي نو دا خو پکار چې بیا په ټول بلوچستان کې وي ولې په یو خاص ایریا کې لکه په درېیمه حصه کې شته دی په دوه حصو کې نشته دی نو بیا خو پکار چې دا ټول دا ډیپرویشن دا کیسه سره کیسه ده هغه څنګه لکه اکانومي سایډ ته ځو د پښتنو بیلټ چې کوم علاقه ده هغه ایریګیټډ اګریکلچر ډېر د باغونه دي او پښتانه مایننګ کوي چې کوم مکران بیلټ دی نو هغه تجارت کوي ایران سره او سمګلینګ کوي هغه خوشاله دي لګون ته کوي او دې په چې کوم علاقه ده لسبیلا چې کوم ده جام اف لسبیلا دا کراچۍ سره لګ انټیګریټ شوی ده نو دا سنټرل بلوچستان پلین چې کوم دی جالوان ساروان او د کلات چې کوم زړه علاقه دا لګونته کې د ریسورس له سره شاته پاتې شوی دا او انډر ډیولپ ده دویمه خبره ده چې په دې علاقه کې د سردار ضرورت پر زیات دی او for various reasons I have been writing this thing and I am saying it again that Sardar is not part of the solution. Sardar is part of the problem. So they told that the stakeholders, the militant, the Sardar, the hukumat. No, Sardar is part of the problem. The Sardar interest that they sabak again away, Zumake the again nishta khas the Baroj Banki, irrigated land nishta de mining wala kar da nishte, the Gashikam, the reported chikam, the Palaka, the ya the cup and a copper mine chicken day, the real proceeds chicken the but they are not enough to keep the entire area afloat. People have to do some work also. The Sardar political power of the para ضروري دا ده چې خلک دغه فالوینګ کوي او دغه لپاره د خلکو شاته پاتې کول یا جاهل پاتې کول دغه لپاره یو امپیریټیو دی because that is how people like Sardar Mangal وغیرہ چې کوم دي دا they blackmail the federal government دغه نه پیسې اخلي په دې دغه باندې blackmailing کوي the central government but that is how central government چې کوم دی هغه because of various reasons does not pay attention to this area the development لپاره but they get blackmailed by the Sardar the problem rises دویم دغه خبره چې کومه ده درې نوې یونیورسيټي خلاصې شوې دي پنګور کې یونیورسيټي ده په مستون کې یونیورسيټي ده او په خلدار کې یونیورسيټي ده these universities unfortunately have become the hub of the left wing Baloch people the left wing چې کوم دي they are teacher there التربیا the extremism پیدا کیږي او نریټیو چې کوم یوث ته ورکړی کیږي هغه نریټیو دا ده چې موږ د پاکستان نه بیل شو نو موږ سره مکران پوسټ among sara elak de among sara recording minds di no it will become a Singapore da yo matlab the role picture zwanano te pesh kigi au punjabi che kam jano punjabi ko number 1 pamung bane غاصبانه قبضه کړی و نمبر 2 قبضه غاصبانه ساتي او درېمه خبره دا ده چې هغه د وسایل چې کوم د ایکسپلویټ کوي سوی نه ګیس اخلي او هغه د بودی ټول پاکستان نه ورګي نو دا there has been a sense of deprivation created intentionally by the intellectuals, by the far left, and by the Sardar in cahoot against Pakistan, and they are showing a rosy picture to the youth. Right up against Pakistan. یو خو دا خبره شو یو بیانیه دا هم دا چې دلته کې دا سیپیک یا دا منرالز دا کم پروجیکټ راځي د دې د ناکامۍ لپاره د ګوادر د ناکامۍ لپاره دا غمن د پاکستان هغه اکونومیک دغه جوړیږي د دې سيزونو د ناکامولو لپاره انټرنیشنل خلک لکه انډیا شو بھارت شو افغانستان شو یا ایون زمونږه بعضې دوست ملکونه وی هغوی هم په دې انسرجنسي په فاینانس کولو کې په دې په بریډ کولو کې چې کم دی یو کردار دی چې نه دا ګوادر پوره شي نه دا سیپیک پوره شي نه دلته کې چې کم دی ملټی نیشنل یا انټرنیشنل کمپنیز راشي اور سیپیک چې کوم ویسټرن روټ دی هغه په دې علاقه تیریږي په نوشکې لاندې په دې علاقه باندې تیریږي دغه پورې د پنګورنا یا پدک سپورت ده د پنګور لاندې بیا دا د کوست راځي د کوګو درته نو یو د سیپیک ویسټرن روټ which is Chinese project it is the pilot project of the Belt and Road Initiative نو دا غي د ناکامۍ د لپاره سټیک هولډر دي چې هغه کوشش کوي چې دا ناکام شي هغه کې ویسټ پلس راځي بیا دا غي نه په گوادر پورت دی د گوادر پورت کم چې کم کیپیبلیټی دا غي چې کم ټیکنیکل سپیسیفیکیشن دي هغه د ایران د چابهار پورت نه او د عمان پورت چې کوم مخامخ پورت دا نه سیوا دي
نو هر کله چې ګوادر په فل او اپټیمم لیول باندې اپریشن دي د دواړه پورس په هغه ته لګو کې کته پاتې شي نو هغه that goes against the interest of the Arab countries, particularly the UAE. Let me say, دغه interest خلاف دي دغه په کې دا دغه چې they also want to fish in the troubled waters. درېمه خبره په دې کې دا ده چې there is another component of external actors which is led by Israel and India چې هغه په دې علاقه کې اصلي یو instability غواړي په دې ځای کې. The Iran interest Herat سره ده. Iran is culturally linked with the Herat او بیا د Western Balochistan کې دا هم په کې لګ interest ده, but that دا interest economic interest ده. I don't think so at this point in time. So like ډېر پروت کا چې کوم strike شو دا نه علاوه صدا ته لوی خبره د ایران او د پاکستان په منځ کې نشته ده with the Gawad with the Balochistan, but West plus UAE and some Western countries, India and Israel, these are also playing in Balochistan through their agents and through their infiltration and through their organization funding these the activities of the military. Daga side, background side, the military background there. جی That's why go ahead. ما وی اوس دا کم 13 ورځ دا کم کاروایانه وشولې په 12 خارونو کې simultaneously. How do you see that means the insurgency is across the Balochistan او دا insurgents خدا څخکاری زګه چې 50 حمله شوي نو 50 حملو کې زدا خبره کومه ک سلور کسانم په یو حمله کې شاملي نو دا خو 200 کسان شو لکه ډېر غټ دغه دی نو دا خو دا فینومینا خو ډېر زیاته وایډ سپریډ ښکاري او ډېر زیاته سټرانګ ښکاري او دا بغیر د پبلک دما یو د کې بل دغه دی دا فوټیج کتلې شي د په فوټیج کې سپیشلی when they are the bank اسلامي باندې اٹیک وکړي نو په بیکګراوند کې پښتو आवाजونه راځي پښتانه خبرې کې دا په بیکګراوند کې دا پښتو لګا دا کوشلاک دا دغه لګا چې کوم سره کوټه ویسټرن سایډ چې کوم دا پښتانه دي زیاته ده نو چې څو وخت هغه ملیټنټ راکټ دا فایر کې په بانک باندې بانک اسلامي باندې بانک باندې لوټ کړو نو اکچولی پښتانه ورغلي دي په دې ځای باندې زه دا خبره کوم چې اصلا پبلک سپورټ نشته دی لکه ته کې دوباره خپل پښتون بیلټ کې د پاکستان نه د بیلګو لپاره سپورټ نشته مکران بیلټ کې د پاکستان نه د بیلګو لپاره سپورټ نشته دی ویسټرن افغانستان کې چې کوم ایران سره د پاکستان د بیلګو لپاره سپورټ نشته دی ساوث ایسټرن سایډ کې لسبیلا کې د پاکستان نه د بیلګو لپاره سپورټ نشته دی اټ از اونلی د سنټرل هایلینډ چې کوم تاسو مخه د مکران جالوان او ساروان چې کوم ځای کې د however when the armed militant and small groups go in an area, the people are just bystanders, expecting people to say, "But I can't go there. I can't go there." Granada. KP के लगा सादा पूरे का possible दाखिल को तरफ मसला था खलक लगूं थी उधरी की दो तीन खलक नौकरी और चे जाए का बलूचिस्तान उधर दाखिल थी for militancy under the guidance of RAW or under the guidance of Afghan intelligence. Change of tactics from large-scale attacks or isolated attacks to synchronized attacks by small teams at multiple points at one time is probably a good military strategy. However, nuksan da de Hasana, if my information is correct, SPR wale je completely close to 160 militants have died and they have the dead bodies with them. Some کم خلک چې زخمی حالت کې تللی دي په غرونو کې مړه دي چا چې ډېډ بوډي نه ملو شي هغه د نسیلاو دي نو اندازه زما دا چې I think something like the organization the para to confront a state like Pakistan in a sustained manner in the long term is not possible. Well, military کې مداوي چې there is a law of diminishing returns. Law of diminishing return دای چې دوا unequal side کله جګړه کوي او external support ذات خاص نه نو هغه لکه څه پر چې کوم سایډ په military زیات د خي logistic خي recruitment خي training کې اوګټي we have seen this in Malaysia we have seen this in Sri Lanka we have seen this in UK the long term کې it is a little long haul but long term کې the states या the governments they prevail دا یو شی مت په ځین کې دا کول پکار ده what do the militants do they spectacular attacks like they did. Tataso the attacks lagunte ke detail logo rehta sab pata nahi I'm sure. I think Noshki ke they killed Punjabi laborers, 5 women and children.
and they just wanted to make a point. But ډېر دی کې د دوی چې کوم زخمیان دي د ټرس د لاسه هغه بلوچ خلک په خپله دی. نو the purpose is just to create terror, mayhem, صداغه نشته دی. And there has been a lot of voice against them inside Balochistan. چې کوم بلوچ خلک دي هغه د خلاف خبرې کوي چې دا کم دغه دي تاسو په خود باندې حمله کوي یا ماشومان مړوي، دا کم بلوچ غیرت دی، دا کم بلوچ حمیت دی، دا کم بلوچ ټریډیشن دی. نو there is a lot of storm on that side. موږ خو یو سایډ ګورو کله چې attacks are very spectacular. اسه دا یو دغه دی جنرال صاحب کچره ان کیس اسرائیل انډیا او افغان د کې دغه شانتي تاسو څنګه وې کله دوی بیکینګ یې نو دا خو د پاکستان د پاره اټ ویل بی ا نایټ میر. نه سم نه ست کې د پاره بس نایټ میر بیک خود هم شته ده. There is a lot of funding coming from Ra. There is a lot of training support coming from technical support coming from Israel, and there is a lot of manpower support coming from Afghanistan. Nightmare zakana de che at the end of the day zamana de khayal che pade khita ke dumra chaos paida ki deshi che Balochistan tools umne belch. No, that is not possible. I don't think that is a possibility. When it comes to large-scale operation, they capability nishta di. They can't face the armed forces of Pakistan. Or technologically, पूरे 73 के मुंगे इंसर्जेंसी घट लेता और डेरा पर दगा बारे में घट लेता पर खतरे की तरह घट लेता 73 की उसके द पाकिस्तान द मिलिट्री एनवायरनमेंट इज मक्के द आसमान फर्क थे. You have a military which is very hardened, you have a military very cracked, you have a military which is very well trained, you have a military which has faced up with India last year. And you have military which is very, very confident. With very aggressive pursuit, which the army is doing at this point in time, I don't think so. This conflagration can go beyond a certain point, irrespective of Israel's technical support or India's financial support or Afghanistan's logistic support. Tit for tat. If India continues to do this, you have the capability to respond to them also. If Afghanistan continues to do that, you know what Afghanistan has been brought to by the Pakistani action. No, Zamakhpal Dani da khayal da che dumra sada khabar na da I'm sure the casualties are plus penal lasti. Now look at the casualties on this side and look at the casualties on the other. It's 1:10:1. Your side chikum there is purely military point of view. Sir, your side can replace their casualty. The other side cannot. Your side have a complete logistics system. The other side doesn't have. One side has the technological prowess, drones, the air force, the long-range weapons. The other side doesn't have. Now, with the passage of time, I think they will change the strategy. They will go more aggressively. Political ownership. So I think the Balochistan government is fully owning the operation now. And let's see, inshallah, things will go to a better conclusion. That was چې کوم نوې فینومینا د خزو انسرجنټس یا انټرست چې کوم دی لکه مخکې خو خبر راغلی و یاره لکه د سوساید بامرز اوس خو هغوی باقاعده ګن فایټ د چې کوم دی او دا تاسو وایئ چې سپیکټیکولرز میډیا باندې دا د پروپاګانډې دپاره ډېر ښه استعمالي دي شي نو اټ از ا ډینجرس فینومینا سر. نو د دې نیګیټیو سایډونه دي نیګیټیو سایډ د دې دا دی چې by putting your women folk in harm's way, you are undermining your own traditions and conventions. Your side by putting women in the harm's way, you are actually telling the government that are capable, able-bodied male manpower. So that is the side of the whole thing. This is another way of looking at the whole thing. No, I doubt that they are Basjats. David Bagno was commander in Afghanistan. He was the president of the American Indian. I got him another article, test article. Come conventional, the armies. I got investment for sub-tactical, tactical level money. We had again a investment, effort that for operational level money. We had again a investment for geostrategic level money. Insurgents, the other thing that they उल्टा pyramid है pyramid के ज़्यादा investment जिसमें यहाँ पर geostrategic level बनी creating a narrative media war media campaign narrative building narrative formulation पैदा करने का operational level बनी और plan tactically
सब टेक्निकल लेवल में लगा ये उड़ी तो मतलब अटैक की या यो आईडी चलते की या यो बम चलता ब्लास्ट की just to grab the headlines but the fact of the matter is by doing that you cannot defeat the armed forces. It's not possible. Mata su misal no ve Malaysian insurgency wa the Agredam post ki alta chikala Agredam ba da gina pas munga Sri Lanka wa katana alta insurgency wa ba UK ki Ireland ki insurgency wa no they were all ultimately defeated. Je देखिए یو دغه جنرال صاحب لکه اوسه پورې زیاتره مونږ یو ټول یوټیلایز کو هغه د کایناټیک ټولز لکه ملټری ټولز یا سکیورټي سایډ باندې مله مونږه ناٹ تھینکینګ اباوت د پولیټیکل سایډ اف د سټوري او پولیټیکل انګیجمنت وکې سپیس نشته تاسو په خیال چې هغه مونږه امپلای کو چا سره خبره کوي چې کوم دغه دی سټیک هولډر دی اختر منګل د فرق Sardar is part of the problem. He's not Akhtar Mangal particularly. He has his own Ferrari cabs. Zaka چې دغه د پردا یو دغه it's a profession that is how they جاغه blackmail the federal government. پیسې تی اخلي او چې کله دته نه پیسې ورکول بند شي نو ناراض شي یبي د کوم ناراض بدل شي دا یو دغه دی افسر چې کوم دی بیوروکراسي چې کوم دا د پروینس خپل بیوروکراسي ډیپلوي کول یا امپلای کول کاونټر پروډکټیو ده د نورو علاقونو بیوروکراسي چې کومه ده هغه مشکل سره دی علاقو کې هغه لپاره کوي نو at the end of the day کار چې کوم ده صرف سکیورټي فورسز د پاتې شي پولیس ته او آرمي ته او اف سی د پاتې شي کار but they are doing a good job so that the so I think the dialogue the param چې کوم condition دی هغه you know the literature دا وایي چې insurgency has to be fought with a combination of kinetic and non-kinetic means 80-20 combination percentage 80% چې کوم هغه non-kinetic means or 20% kinetic means but देखिए यो proviso दादा چې for the employment of 80% non-kinetic means you have to first create conditions by employing the 20% kinetic means पहले बताओ साजगार माहौल जोड़े چې باقي کې بنور ډیولپمنٹ کې دي شي ډایالوګ پکې کې دي شي ډیولپمنټل کار پکې کې دي شي دا خو موږ لا هغه سټیج کې یو and unfortunately the stage somehow the other has become very prolonged. سردار چې کوم دی هغه د خپل خاورې د خپل ځمکې اونرشپ راخلي د خپل ټرایب شار اونرشپ راخلي چې کوم خلک د دې علاقې دي د سروان جالوان او د مکران چې کوم خلک دي د کلات چې کوم خلک دي چې کوم کرتا درته دي هغه بهر نه ستړي they don't go to the areas the area has been completely handed over to the militants young people indoctrinated people with the support and with the instigation of raw the Israeli Mossad and to some extent Afghanistan intelligence. First, you have to create conditions for the political process to begin, for the development of the kinetic means. And in my personal opinion, the state must go very relentlessly and very, very brutally against these elements. They should be eliminated because the state like a general state institutions دا ډیره ګرانه ده چې ټو پروینسز کې ته اکټیو ملیټنسي دا یا انسرجنسي دا او هغه ته وای کاینټیک مینز چې دا کې نو دیر شل بي نان کاینټیک ټول سپیسیفیکلی ډیولپمنټل سایډ دا چې کم دی دا ډیر ضروری هغه مونږ نه وینو نه پښتونخوا کې نو نه بلوچستان کې وینو نه مونږه پولیټیکل انګیجمنت نو اصل د ډیبیټ وګورئ چې کوم ته کې So the KP or the Balochistan situation diametrically مختلف. بالکل. I would say مختلف. فرق ظاهر کی. Nuances دی پیدا کی. KP does not want to secede. KP کی even the تحریک طالبان پاکستان چې کوم دی وایي چې موږ شریعت غواړو. دا غواړو د ورسره پټه مرجر غواړو پرکې ځان غواړو دا غواړو واپس حاصل غواړو. نو دا لګون ته diametrically شي دغه دی مختلف دي. بهرحال KP کې وګوره جرګیم شوی دي کنه KP کې خو موایدیم شوی دي KP کې خو پولیټیکل پروسس می شوی دی مولانا صاحب کا افغانستان څخه حقانی سے کوشش کړل دي but at the end of the day the TTP resorts to violence no the violence the para ما تاسو ته دا خبر ورکړه چې first you have to create condition by the employment of non-kinetic means the same is true of Balochistan no پہله خو په condition دا کوي چې بیا تاسو non-kinetic means پاره deploy if there is no security the polio worker cannot go there if there is no security the teachers cannot go there the civil administration cannot go there first you have to create conditions
government was Makaban Ladshi and they are deployed on ground. That kind of a that dialogue, Chikam De, the Maspal, then dialogue with these elements in KP as well as in Balochistan, in my opinion, is out of question. Mm-hmm. When you don't abide by the constitution of this country, so red lines ko papakari ka na. When you don't abide by the constitution of Pakistan, when you don't subscribe to a federation, when you don't want to live in a federation, then the only option left for the federation is to use force. Similarly, if you do not believe in peaceful life in KP, and if you create conditions repeatedly violence manifest and you launch attacks against the security forces, the states option they go kinetic against these people. Unfortunately, it should not be done, but somehow or the other we are trapped in that vicious cycle, which hopefully, with the passage of time, when the law of diminishing return that I mentioned earlier, when that law takes over, hopefully situation will be. But remember, Hassan, fighting militancy or insurgency is a long haul. Mm-hmm. Sri Lanka took 25 years to do that. No, you have to have patience, you have to allocate resources. Again, certain recommendations which come government Balochistan the fund distribution and utilization should be through the civil administration, not through the Sardars. Because the Sardars have blackmailed this country and they are actually part of the problem, not solution, for a very long time. Very unfortunate, very unfortunate. Alternative leadership, Balochistan problem, alternative leadership, KP Balochistan, particularly in this affected area, Jalawan, Sarawan, Kala, they can alternative leadership. It is only one particular narrative, one particular mindset, which is actually occupying center stage and dictating terms to the government. No, outline like the Las Bella de Jam said chicken day, the family chicken mother. Pakistan Saradina, just let me take a digression. Pakistan is of the Jorsho. No, Khan of Kalat was the big Khan in this area. Jalawan Sarawan Khan of Kalat San. Khan of Kalat, the Shah and even Afghan by genealogy. The Las Bele Chicamo Jam, that the Mojuda Jam said Chicam the Nico, or the Makranum Khan. The Somaki Pakistan, Jorsho, no Las Bele or Makran. Kajazam approach ka over the way Jamunga Pakistan are joined. Either one Kajazam legal mind. Let's wait for Makran to make a decision. Sorry, Kalat to make a decision. Makran or Lasberi decided to join Pakistan. Or the Kalat decision partition. Again, the Jarawan and Sarawak decision partition. The Kalat Khan Chekamo, he wanted to get outside political advantage for the Gabani. Shata Nehru Sarab Khabari Shuru. This is India Mujanko. It was only in, I think, I don't remember the date, November or March 1948, when there was a broadcast from All India Radio. Nehru has turned down the request of the Khan of Kalat to join India. When that news came, he, in panic, the next day he decided to join Pakistan. That is how they became part of Pakistan. There's a lot of historic distortion. General Sahib, thank you very much. خوشحاله شوم چې وای حسن د شګو مزل دی نو د شګو مزل کې شګو کې به د منډه نشي ورکه پکړاره پکړه او سالي سره hopefully we will prevail. My last Balochistan was Pakistan. Balochistan is part of Pakistan and Balochistan will always remain part of Pakistan, inshallah. Thank you, sir. Thank you, sir. Dear Amanan, Assalamu alaikum.